لیدونکو تاسو د سی پروګرامینګ درې دېرشتم درس لیدونکي یاستئ چې په درې دېرشتم درس کې موږ په فایل هینډلینګ باندې بحث کوو. یعنې څنګه موږ کولی شو فایل کریټ کو، اوپن کو، هغه ریډ کو او هغې کې رایټ ترسره کو. دا څنګه کولی شو؟ نو درې دېرشتم درس کې موږ په همدې موضوع باندې بحث کوو، فایل هینډلینګ. نو تاسو په دې پوهیږئ چې فایل کې موږ عموماً یو فایل ته ضرورت لرو چې فایل کریټ کو، موږ اوپن یې کو او همدارنګه د هغې ریډ ترسره کو، چې دا ټول موضوعات موږ کولی شو په سی پروګرامینګ کې ترسره کو. خو هدف دا دی چې موږ به اول داسې کوو، د هغې طریقه کار یا ساده طریقه یې دا ده چې موږ د فایل ډیټا ټایپ په درلودو سره یو پوینټر ویریبل کریټ کوو او د هغې څخه بیا په استفادې موږ کولی شو د اوپن بلټن فنکشن ده اف اوپن، دې سره موږ کولی شو هغه خپل فایل ریډ کو او یا په همدې شکل رایټ کو او یا کریټ یې کو. چې دې لپاره اف اوپن دا کوم فنکشن چې ده دا به دوه پارامیټر درلودونکې ده، چې یو فایل نیم ده او بل په همدې شکل موډ ده. نو دا پارامیټر کې چې موږ څه لرو، فایل نیم موږ عموماً هغه فایل چې موږ غواړو ریډ کو یا رایټ کو، چې هغې لپاره عمومي طریقه دا ده چې تاسو به د فایل نیم لیکئ او د هغې ایکسټنشن به لیکئ. دویمه برخه چې دلته موږ موډ لرو، موډ کې عموماً دا یو سنګل کریکټر ده چې دا موږ ته مختلف موډونه راښکاره کوي د فایله، چې دا موږ عموماً درې قسمه موډ لرو، چې یو رایټ لپاره چې هغې ته موږ ډبلیو لیکو، په همدې شکل ا اپینډز نیو ډیټا ټو ا فایل، که چیرې موږ غواړو یو ډیټا په یو فایل کې شتون لري او نوې ډیټا ورسره یو ځای کړو، هغې لپاره موږ د ان استفاده کوو، یعنې موډ ا کېږي. او آر فقط موږ کولی شو دا ریډ کو. نو په دې درس کې په همدې موضوعاتو موږ بحث کوو. نو امید ده چې اخره دا ویډیو سره وګورئ او ملګرو سره یې هم شیر کړئ. نو دا یې ساده سنټکس ده چې په دې سنټکس نه په استفادې دا کار موږ کولی شو. دا ټول به موږ کمنټ کو، راځو عملاً یو مثال باندې کار کوو. دې لپاره زه د فایل په ډیټا ټایپ سره زه یو پوینټر ویریبل کریټ کوم، هغه هم د مای فایل دا ما یو پوینټر ویریبل کریټ کړ چې د ټایپ یې فایل ده او دا به تاسو سیمی کالن ورته ورکړئ. اوس راځو همدې مای فایل پوینټر ویریبل څخه په استفادې موږ کولی شو یو فایل کریټ کو. نو تاسو به مای فایل به ولیکئ چې دا پوینټر ویریبل ده، د هغې نه ایکول ساین به وروسته ولیکئ او اف اوپن یو بلټن فنکشن دا به تاسو ولیکئ، بریکټس به سټارټ کړئ، بریکټس په داخل کې دوه پارامیټر به تاسو استعمال کړئ، یو کې عموماً د فایل نیم راځي، تاسو به مثال ولیکئ مای فایل، هر نوم چې ورته تاسو کول غواړئ ورکوی شئ ورته. زه ورته مای فایل په نامه او زه ټکسټي فایل جوړول غواړم، نو اخره کې به تاسو د فایل نیم نه وروسته ډاټ ټکسټي به تاسو ورکړئ. دا یو پارامیټر چې لکه موږ فایل نیم انتخابو. دویم برخه د موډ ده، موږ دا فایل کریټ کوو. نو د کریټ کولو لپاره تاسو کولی شئ رایټ او یا کریټ دواړو لپاره تاسو ډبلیو استفاده وکړئ، دې سره به زموږ فایل جوړیږي. نو موږ په دې طریقې سره کولی شو یو فایل کریټ کو، چې د فایل کریټ کولو طریقه په همدې شکل ده. دلته موږ ورته ولیکو فایل کریشن دا میتود د فایل کریشن ده، چې په دې سره به تاسو د پوینټر ویریبل په استعمال او د فنکشن بلټن فنکشن چې اف اوپن ده د دې په استعمال او د دې سنټکس څخه په استفادې تاسو یو فایل کریټ کولی شئ. کله چې تاسو فایل کریټ که ښه خبره دا ده چې تاسو به یو بل فنکشن وکاروئ د اف کلوز په نامه به تاسو دا فنکشن وکاروئ، هلته به تاسو دا مای فایل کوم پوینټر ویریبل چې ده دا به تاسو ته راوړي، ځکه ستاسو دا ټول فایل په دې پوینټر ویریبل کې سټور کیږي. دا به تاسو کلوز کړئ. دا کلوز فنکشن موږ څه لپاره کارو؟ د دې کارولو یو هدف دا دی، څو اهداف لري ښه ده چې باید وکاریږي. یو دا چې زموږ کارونه کله پای ته ورسېده موږ د کلوز فنکشن نه استفاده کوو، چې دا کله کلوز فنکشن موږ استفاده کوو نو دې سره زموږ فایل نارملی سیف کیږي، ډیټا پکې او کلوز کیږي. او بل د میموري اننیسسري کوم ډیټا چې په میموري کې پراته وي د هغې کلین کولو لپاره موږ کولی شو د اف کلوز فنکشن نه استفاده وکړو. او بل هدف دا دی چې دا فایل د نورو پروګرامونو د یوزیبل
وړتیا پیدا کوي. هدف دا چې مثال که دې کې موږ استعمالو او بل فایل کې ته پروګرام کې ته استفاده کوو نو دا کار نه کوي، نو دا به په صحیح طریقې سره دا فایل به تاسو کلوز کړئ او بیا به بل دې کې د استفادې وړ ګرځي. نو ساده طریقه موږ دا وکړه چې فایل ډیټا ټایپ سره موږ یو پوینټر ویریبل کریټ کړ، همغه ویریبل ته به موږ د اف اوپن په طریقې سره دا سنټکس موږ فایل انتخاب موډ مو انتخاب دغه نور سره موږ کریټ کړ او اف فایل موږ کلوز کړو. دا چیرته سیف کیږي؟ دا چیرته چې د ډایرکټري ده د پروګرام د سی پروګرام کې چې موږ کار کوو چې ته مین فایل پروت دی الته به دا فایل جوړیږي. نو که چیرته تاسو راشي دا کمپایل او رن کړئ او تاسو وګورئ دا به همالته جوړ شوی اوسي، نو تاسو به دا تور صفحه سکرین به لرې کړئ. که چیرته تاسو راشئ ګورئ سی فایل هینډلینګ دلته به زموږ یو فایل جوړوي د مای فایل په نامه. مای فایل په نامه زموږ فایل جوړ دی، که موږ دا اوپن کړو دې کې نو فعلا څه نشته دی، تش فایل دی. اوس موږ راځو څنګه کولی شو. دویمه طریقه دا ده چې د فایل ته یو څه اډ کړو. دا فایل موږ جوړ کړو او غواړو د فایل ته یو څه رایټ کړو. نو د رایټ کولو طریقه ډیر ساده ده. نو موږ لیکو داسې ورته لیکو چې writing some piece of text to a file to my file ته زه غواړم چې اندازه ټکس رایټ کړم. د هغې لپاره به تاسو یو بل بلټن فنکشن ده هغې نه به تاسو استفاده کوئ چې اف پرنټ به تاسو ولیکئ، اف پرنټ اف به تاسو ولیکئ، بریکټس به تاسو ته بریکټس په داخل کې به تاسو دوه پارامیټر ورکړئ. یو پارامیټر کې به تاسو د فایل هغه مای فایل چې کوم یو موږ پوینټر ویریبل دی هغه به تاسو ته ولیکئ، بیا به کامه تاسو ورکړئ. د هغې نه وروسته کوم ټکس چې تاسو غواړئ هغه کولی شئ ورته رایټ کړئ. نو زه وسم first time text دا مو ورته ولیکه. نو زما دا فایل چې موږ جوړ کړی یو هغې ته به دا ټکس اساین کیږي. که چیرې به تاسو وکړئ اف کلوز فنکشن سره به دا کلوز کړئ. نو په دې شکل کې تاسو دا کمپایل او رن کړئ، تاسو وګورئ هلته به یو ټکس لیکل شوی وي. نو که چیرې تاسو راشئ پارت 1 دې باندې به تاسو کلیک کړئ، کوم فایل چې موږ جوړ کړی هغه مای فایل ده. که چیرې تاسو دا اوپن کړئ وګورئ فرست ټایم ټکس به پکې لیکل شوی وي. نو په دې سره موږ کولی شو یو فایل ته خپل رایټ ډیټا رایټ کړو او ټکس پکې کنټینټ اضافه کړو. نو دې سټیټمنټ سره تاسو کولی شئ یو فایل ته کوم فایل چې تاسو کریټ کړی ټکس ور اضافه کړئ. بله موضوع چې موږ لرو هغه کولی شو موږ اپینډ دې نه استفاده وکړو. اپینډ هدف څه دی چې دا موډ موږ ورته بدلو ای حالت تړو. د هدف دا دی چې د شته ټکس سره سم موږ غواړو یو بل ټکس هم اضافه کړو. د هغې لپاره موږ کولی شو د اپینډ نه استفاده وکړو. راځئ زه همدې فایل ته یو بل څه اډ کول غواړم. نو موږ به داسې وکړو چې زه راځم دا برخه به زه کمنټ کړم، دا برخه موږ ټول کمنټ کړو. راځو مای فایل ما کریټ کړی، بیا هم د مای فایل نه زه استفاده کوم، مای فایل نه استفاده کوم او دې ته د اف اوپن فنکشن به موږ وکارو او په دې شکل دلته که فکر تاسو کړی وي په دې سره موږ هم کولی شو یو فایل کریټ کړو او هم یو څه پکې رایټ کړو ته. خو اپینډ کله چې داسې وکړم خپل هغه فایل چې ما جوړ کړی ده د هغې نوم به زه ولیکم، د هغې نوم به تاسو صحیح ولیکئ چې مسټیک پکې رانه ولئ. نو مای فایل دا زما د فایل نوم دی چې دا الریډي ما مخکې نه تیار جوړ کړی دی. اوس غواړم د شته ټکس ترڅنګ یو بل ټکس ورته اضافه کړم. نو که چیرې موږ ډبلیو انتخاب کړو رایټ هدف دا دی کوم ټکس چې پکې شته او بل موږ اضافه کوو هغه ټکس لرې کیږي، خو زه غواړم هغه ته لرې نشي بلو سره اضافه کړم. بیا دې حالت کې زه اپینډ نه استفاده کوم، دلته به تاسو ای ولیکئ. نو دا موږ یو فایل تیار مخکې نه کریټ دی، اوس غواړو دې ته ډیټا موږ اضافه کړو. نو تاسو به دې طریقې نه استفاده کوئ. یعنې دا په دې طریقې سره موږ غواړو یو څه رایټ کړو دې فایل ته، کریټ شوی خو دی تیار مای فایل کریټ دی. نو هماغه د اف پرنټ اف نه به تاسو استفاده وکړئ او په همدې شکل تاسو به دوه پارامیټر به دلته ورکړئ. یو پارامیټر دا چې مای فایل به تاسو لیکئ، یعنې دا هغه پوینټر ویریبل ده. په دویم کې به تاسو ټکس به ورته ولیکئ، څومره ټکس چې تاسو په کار دی چې هلته رایټ یې کړئ
هغه به تاسو ورته ولیکئ. مخکې ما ورته لیکلی یم فرست ټایم ټکسټ، زه به ورته لیکمه سیکنډ ټایم ټکسټ به تاسو ورته ولیکئ او سیکنډ ټایم ټکسټ دا ما ورته ولیکه. د هغې نه وروسته ما تاسو ته ویلي که چېرته تاسو غواړئ ډیټا م سیف شي تاسو به څه کوئ، دا فایل نارملي په صحیح طریقې سره به د اف کلوز فنکشن نه به تاسو استفاده کوئ او د پوینټر کوم ویریبل چې فایل پکې زمونږ سټور ده تاسو به دا څه وکوئ، دلته به ورته کال کوئ. نو که چېرته تاسو کمپایل او رن کوئ نو ویې ګورئ هلته به زمونږ کوم فایل چې دی هغې کې به لیکنه راغلې وي. تاسو به راشئ بیا فایل هغه لوکیشن اوپن کړئ، که چېرته تاسو دا وګورئ نو زمونږ دویم لاین سره هم راغلی. ګورئ سیکنډ ټایم ټکسټ که چېرته تاسو دا نیو لاین کې پکار وي تاسو کولی شئ د هغې نه استفاده وکړئ. څنګه به کوئ، را به شئ دلته به یو سلش ان به تاسو ورته ور اضافه کړئ، دا په نوي لاین کې راځي. تاسو دا کمپایل او رن کړئ او دې څخه وروسته راشئ د فایل اصلي لوکیشن ته. هلته که چېرته تاسو وګورئ هلته به زموږ فایل وي، مای فایل که چېرته تاسو اوپن کړئ نو ګورئ دا سیکنډ ټایم ټکسټ هم اضافه شوی ورسره. ګورئ دلته ګوره دوه کرتې اضافه کړه. نو هدف دا چې یو وارې دوه وارې نه، هر ځل چې تاسو دا رن کوئ دا به اضافه کېږي. د تیر ټکسټ په شمول باندې نوی ټکسټ به اضافه کېږي. نو هر والې رن کول سره دا به اضافه کېږي. که دلته راشمه زه دا بیا کمپایل او رن کړمه نو ګورئ هلته به د شته ټکسټ ترڅنګ یو بل ټکسټ به ورسره هم اضافه کېږي. تاسو راشئ وګورئ دلته او مای فایل باندې کلیک کړئ. دلته به سب فایل ته دا سیکنډ ټایم ټکسټ تقریبا 3 کرته راغلی. نو اپینډ نه هدف دا دی چې د تیر ټکسټ په شمول باندې یو بله لیکنه ورسره هم یوځای کېدی شي. نو دا درس زموږ همدلته پای ته رسیږي چې په دې کې موږ وکولی شول د سی فایل هینډلینګ په طریقې سره موږ یو فایل کریټ کړو، یو فایل موږ یو څه ورته رایټ کړو او همدې شکل باندې موږ د اپینډ میتود نه استفاده وکړو. یعنې موډ حالت کې چې اپینډ و نو دا تیر ټکسټ ترڅنګ یو بل ټکسټ سره اضافه کوي. یو بله موضوع چې هغه د سی فایل هینډلینګ په طریقې سره موږ څنګه کولی شو یو فایل ریډ کړو نو هغه به په بله ویډیو کې موږ کور کوو.